زموږ علماو لیکلي دي چې روژه خو هر سړی نیسي، خوله خو هر سړی بنده کړې ده، لیکن دانا سړی، جوان مرد سړی او زموږ په اصطلاح کې غښتلی سړی هغه دی چې هغې د روژې ورځ بغیر د ګناه څه تېره کړي، هغې دا فیصله د ځانه سره وکړي، هغې خپل زړه ته دا اطمینان وله ورکړي، هغې پر خپل نفس باندې دا خبره لازمه کړي چې زما ورځ او زما شپه دا به ګناه نه کوي. بس که چیرې انسان د شیطان څخه مغلوب وي او شیطان بیا هم په سړي ګناه کوي، نو کم سے کم قرار نن د ورځې 2 ګناوې پرېښولي، سبا بیا یو 2 ګناوې پرېښي، بل سبا بیا یو 2 ګناوې پرېښوي، چې کله په دغه شکل باندې انسان زندگی تیره کړي، اخر به د روژې اخر ته چې رسیږي داسې ورځې به راځي چې هغې ورځې به د ګناه څخه فارغ وي، او چې کومه ورځ د ګناه څخه فارغ وي ما درته ویل هغه داسې ورځ ده لکه د محمد رسول الله په ملګرتیا کې چې تېره سي. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله لیکلی دي چې دې امت کې الله تعالی عجیبه انسانان پیدا کړي دي، دې امت کې الله تعالی داسې انسانان پیدا کړي دي چې په شل کاله کې الله تعالی کرام الکاتبین ته دا موقع نه ده ورکړې چې د ګناه لیکایي وکړي. په 10 کاله مسلسل کې کرام الکاتبین چې د پر وژوم فرشتي ورسره ناست دي، هغې د قلم چلولو، هغې د ګناه د لیکلو موقع نه ده پیدا کړې چې 10 کاله کې د یوه ګناه ولیکي. نو ځکه د روژې مقصد تقوا ده او الله تعالی د روژه پر انسانانو د تقوا دپاره فرض کړې ده، او د تقوا معنا دا ده چې په دې میاشته کې د ګناه څخه ځان ګرځول. بس که ستا د ورځې روژه او د شپې د ټوله شپه پر چکو په بانډارو باندې، زه دا درته وایم چې دا د روژې سره مذاق او مسخري دي. بیا خو پیغمبر علیه السلام وایي کم من صائم لیس من صیامه الا الظمأ، ډېر روژاتیان داسې چې پر هغې بدبختانو باندې په روژه کې د تندې بغیر نور هېڅ نه وي، بس صرف تند ور باندې تېره سوه، د الله تعالی په حضور کې یوه ګټه نه ولیدله. وکم من قائم لیس من قیامه الا السحر، ډېر خلک د شپې تراویح کوي لیکن د تراویح بعد بیا د په خرافاتو باندې شپه تېروي، ولې د ورځې بیا د خوب نه ورځي او ورځ کې بیا د خوب پوره کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دغه د شپې په ویښو کې بغیر د بدخوابۍ څخه د الله په دربار کې دی ته یو شی ورپاته نه سي. نو زه دا وایم چې په دې میاشته کې د ګناه څخه ځان کتل دا تقوا ده، او د ګناه څخه ځان کتل دا د الله مقصد دی، او د ګناه څخه ځان کتل الله تعالی د دغه میاشتې حکمت او غرض ګرځولی دی چې په دې میاشته کې حکمت او غرض دا دی چې سړی به ګناه نه کوي. یو ګناه ده، ګناه ډېر بدترین عمل دی، او بعضې خبرې بیا داسې دي چې هغه در ګناه له سخترینې دي. د ټولو څه سخترینه خبره یوه دا ده چې سړی ګناه په خپله زندګي کې سپکه بولي، چې کم چا ګناه ته په سپک نظر باندې وکتل هغې ته الله تعالی پر دې ګناه باندې د توبې کښلو توفیق نه ورکوي، او چې پر کومه ګناه باندې الله تعالی انسان ته د توبې توفیق نه کوي د هغې ګناه سزا الله تعالی انسان ته ضرور په جهنم کې ورکوي. نو یوه دا ډېره خطرناکه خبره ده چې ګناه سپکه وبلل سي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د مؤمن او د کافر په مابین کې دا فرق دی چې د مؤمن او د کافر، مؤمن چې کله ګناه وکړي هغې دونه درنه ور معلومیږي، د مؤمن او د منافق هغې د ګناه دومره درنه ور معلومیږي لکه دا غر چې د انسان پر سر باندې بیا دا غر سړي ته څومره تکلیف ورکوي. لیکن منافق چې کله ګناه وکړي د هغې داسې مثال دی لکه پر دې پزه باندې چې مچ کښېني چې ما دې لاس را دی کې بس مچ والوتي. نو د ټولو څه یوه خطرناکه خبره دا ده چې د سړي زندگی په ګناه کې تیریږي او ګناه د سپکه بولي، دا ډېره خطرناکه ځکه د دې ګناه توبې توفیق بیا نه وي. او دویمه ډېره خطرناکه دی چې سړی په ګناه خوشحاله سي، چې ګناه در څه وسوله او په ګناه باندې بیا خوشحاله کېدل. لکه په بعضو خلکو کې دا وي چې د یو چا د بغض او عناد کې راسي نو خبره وکړي او هغه سړي ته تکلیف ور ورسېدی بیا ډېر خوشحاله وي، یاره تا واورېدله په پلانکۍ خبره مې څنګه وسوازئ. یا یو سړي ته د ګناه لار پیدا سي، د ګناه تعلق ورته جوړ سي او د ګناه طریقه ورته برابره سي، او دی په دې باندې ډېر خوشحاله وي چې یاره اوس په پلانکۍ لار باندې زه ولد سوم او پلانکۍ لار راته اسان نه سوه.
نو دویمه ډیره خطرناکه دی چې په ګناه خوشاله کېدل او چې کم سړی په ګناه باندې خوشاله سو د هغې ګناه د توبې توفیق هم انسان ته الله نور کړي. او درېیمه دا د پر ګناه باندې اصرار کول، همیشه کول. یو ځل د ګناه وکړه الله تعالی فرده در باندې واچوله، دویم ځل یې بیا کوي، درېیم ځل یې بیا کوي، څلورم ځل یې بیا کوي او ګناه بار بار کول دا ډېر خطرناک دی. الله تعالی دې بنده ته څه وایي ابن آدم ذکرتک وتنسانی، زما هر غړی په یادې، سهار و ماښام د ورځې او د شپې زما پتا کې فکر او نظر دی، لیکن وتنسانی ستاسو زه همیشه یېرم. ورته سترتک ولا تخشانی، یو ځل پرده در باندې واچوم نه بیریږي، بیا پرده در باندې واچوم نه بیریږي، بیا پرده در باندې واچوم نه بیریږي. نو درېیمه ډیره خطرناکه خبره دا ده چې سړی پر ګناه باندې اصرار کوي، همیشه توب کوي. او څلورمه ډیره خطرناکه دا ده چې په ګناه باندې سړی فخر کوي، چې سړی پر ګناه باندې پیښیږي او د ګناه کې زندگی تیروي او هغه خپله ګناه د خلکو په مابین کې بطور فخر ذکر کوي. بعضې سپین ږیري، بعضې بوډاګانې هغې چې کله د خپلې ځوانۍ حالات بیانوي نو د خپل مجلس د تازه کېدو دپاره دی هغه د ځوانۍ حالات ټولو به طور فخر بیانوي چې یاره موږ خو داسې تکړه وو، موږ خو داسې چالاک وو، پلان مې په دې شکل دوکه کوي، پلان مې په دې شکل دوکه کوي، پلانکی مې په دې شکل خطا یاستی او پلانکی مې په دې شکل تیر یاستی. نو بیا دی د خپلې ځوانۍ شی به طور فخر کوي او پر ګناه باندې چې سړی فخر کوي هغې ګناه توبې توفیق هم الله تعالی بنده ته نه ورکوي. نو ځکه دې میاشته کې خاص مقصد الله تعالی چې دا میاشته پر انسانانو باندې ایښې ده د دې دپاره لعلکم تتقون چې دوی تقوا داره سي او د تقوا معنا دا ده چې انسانیت د ګناه سره وګرځي.